ما تر سره جار سر د ناموسه جار. نو تاسو معلومه ده چې وطن خو هم ناموس دی او په دې ورځو کې د وطن ملالي خاپيري نغمې هم میدان ته راودانګل او په وطن او ناموس یې ننګ وکړ. خاپيري نغمه په خپل یو تازه انټرویو کې وایي چې مال تر سره زار او سر تر ناموسه. قدرمن دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن سبا د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو ډیر سخت حالات رامنځته شوي دي. دواړه په یو بل باندې ډیر سخت بریدونه کوي او یو بل ته د سر سخت دښمن په سترګه ګوري. په همدې موقع او ګرم ماحول کې د وطن ملالي خاپيري نغمې هم راودانګل، د خپل وطن ننګ یې وکړ او هغه وایي لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په وطن باندې سخت حالات راغلی دی. زموږ د وطن دښمنانو زموږ په پاکه خاوره باندې سخت بمبارونه کړي دي. زموږ بې ګناه ولس تورسرې او ماشومان شهیدان کړي دي. هغه وایي چې زه په همدې یوه خبره باندې ډیره خوشحاله یم چې موږ ډیر بهادر او قهرمان ولس لرو. نغمه وایي چې ډیر قهرمان او د وطن رښتیني بچي سربازان لرو او موږ هیڅکله هم نه ورخطا کیږو او نه خفه کیږو چې دښمن دې پر موږ باندې برلاسی شي، ځکه چې څو پورې داسې تکړه زمریان وي زموږ په ملک کې نو هیڅوک هم زموږ وطن ته په بدو سترګو نشي کتلی. هغه وایي چې زموږ قهرمانان او زموږ سربازان به زموږ د خوار ولس د وینو بدله ضرور اخلي. هغه وایي چې دا مهال زموږ سربازان زموږ دعاګانو او سپورټ ته ډیر زیات ضرورت لري. زما نور څه په وس کې نه ده، خو یوازې دومره کولی شم چې هغوی ته دعا وکړم او هغوی ته د شعر او سندرو په ژبه باندې سپورټ ورکړم. او هغې د همدې انټرویو په آخر کې خپلو سربازانو ته یوه سندره هم ډالۍ کړه چې وایي ای وطن تو را نازم نسل قهرمان داری تا سراسری دنیا نامی جاویدان داری. قدرمن دوستانو، تاسو د خاپيري نغمې د دغه انټرویو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو را سره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.